مخکې درسونه کې موږ دا ویلو چې انسان د علم د قران او سنت نصیب کیږي او د قشان مجاهد جوړیږي د علم د لپاره تقریبا 10 امور او د جهاد په سبیل الله لپاره 13 امور چې مجموعه 3 جوړیږي ځان سره اجمالیات ساتي. اول سړی په هغه وخت کې عالم جوړیږي چې کله د عالم د خبره لغوه کړي. دویم په هغه وخت کې عالم جوړیږي چې کله د عالم د خبره په وخت کې مشغوله پرې دي انصات. دریم په هغه وخت کې عالم جوړیږي چې کله یو سړی د عالم په خبره ځان پوي کی. څلورم په هغه وخت کې عالم جوړیږي چې کله د عالم د خبره یاد کی پای باندې ځان پوي کی او یاد کی ضبط. پنځم په هغه وخت کې عالم جوړیږي چې کله د خبرې نشر وکي بین الناس د خلکو په مابین کې. شپږم په هغه وخت کې عالم جوړیږي چې کله دا بزان کې اخلاص پیدا کی. اوم په هغه وخت کې عالم جوړیږي چې کله دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکي. اتم په هغه وخت کې دا عالم جوړیږي د خپل نظر کنټرول وکي. نهم په هغه وخت کې دا عالم جوړیږي چې کله خواهش پرستی پری دی. او لسم په هغه وخت کې دا عالم جوړیږي چې کله حلال خوراک وکي. ایولسم چې کله سړی کینی خالص د الله د رضا لپاره. دولسم په هغه وخت کې به عالم جوړیږي چې تبه د علم زکای په نیت د تقوا باندې. درلسم په هغه وخت کې به ته عالم جوړ شي چې کله د علم عظمت ستا په دې ځړ کې وي. څلورلسم په هغه وخت کې به عالم جوړ شي چې معتد دی علم رب العالمین دغه عظمت ستا په دې ځړ کې. پنځلسم په هغه وخت کې به ته عالم جوړ شي چې خواهش پرستی پرې دی. شپاړسم په هغه وخت کې به عالم شي چې دنیا پرستی پرې دی. ولسم په هغه وخت کې چې کله دی د زړه د هر قسمه ګناهونو نه پاکي. اتلسم په هغه وخت کې چې کله انسان مضبوط عزم ولري. او نسم په هغه وخت کې چې کله انسان صبر وکي. شلم په هغه وخت کې چې کله انسان یقین ولري په خپل علم. یوشتم په هغه وخت کې چې سړی د ګناه نه ځان وساتي. دویشتم په هغه وخت کې چې انسان د بدعت نه ځان وساتي. درشتم په هغه وخت کې چې سړی په ګناه باندې اصرار ونه کوي. څلورشتم په هغه وخت کې چې سړی قوي ایمان ولري. پنځشتم په هغه وخت کې چې سړی خواهش پرستی دنیا پرستی پری دی. شپږشتم په هغه وخت کې چې تحقیق د علم په باره کې قوي وي. ویشتم په هغه وخت کې چې سړی د رب العالمین نه دعا وغواړي. اتهشتم په هغه وخت کې چې چا په خبره باندې به دلیل اعتماد ونه کی. نهشتم په هغه وخت کې چې تحقیق د کمزوري. او درشم مجاهده. کله چې دا 10 امور سړی خپل کې دلته الله د قران او سنت علم ور نصیب